अस्सलाम वालेकुम ګرانو پښتنو تاسو بالکل صحیح زیتا او هم په صحیح وخت باندې رالی چرته چې تاسو داسې سنټنسز د کوئ د کوئ د کومې چې تاسو ته انتهایی ډیر زیات ضرورت دی د کومې چې تاسو ته انتهایی ډیر زیات حاجت دی خو د بدقسمتۍ نه تاسو باغې باندې نه پوهیږئ بدقسمتۍ نه تاسو ته هغه چا ښولی نه دي ګرانو کتونکو نن موږ په دې ویډیو کې سلسو پورې داسې سنټنسز د کو چې هغه زموږ انګلیش لږ نه او ډیر زیات امپروف کوي هغه زموږ په انګلیش کې لږ نه او ډیر زیات تبدیلی راولي یو انکریډیبل تبدیلی پکې راولي ګرانو کتونکو د ویډیو د کتلو نه پس به تاسو د ویډیو جادو وګورئ تاسو به وایئ چې اخر دا دومره هر څه ما په دې لږ وخت کې څنګه زده کړه تاسو به خپل عقل او خپل دماغو ته حیران شئ چې خدای پاک دا دومره هر څه ماته څنګه زده شو زه خو دومره قابل نه یم ګرانو کتونکو نن موږ څه داسې قسم له سنټنسز زده کوو چې هغه موږ د ماډل وربس په ترو باندې د 12 ټینسز په ترو باندې نشو کولی د هغې دپاره موږ ځان لسه ایډمیډک ایکسپریجنس استعمالو ځان لسه ایډیمز ورته استعمالو خو ګرانو کتونکو بس راځو وخت ضایع کول نه غواړو او دغه ایډیمز دغه ایډمیډک ایکسپریجنس دغه سنټنسز زده کوو د ټول نه اول زده کوو لکه څنګه چې تاسو ته په پښتو کې معلومه ده کله موږ د یو خبرې د یو کار د یو څیز په اړه وایو موږ وایو ما ته ډېر ښه رایاد دي نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي I remember it so well د I remember it so well مطلب همدغه دی چې ما ته ډېر ښه رایاد دي فار ایگزامپل زه د یو جینۍ په باره کې خبره وکم او زه ووایم چې I remember it so well she used to calls her friends د جملې څه مطلب شو I remember it so well she used to calls her friends مطلب دا دی ما ته ډېر ښه رایاد دي هغې به خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته رنګونه کول I remember it so well مطلب دا دی چې ما ته ډېر ښه رایاد دي she used to calls her friends هغې به خپلو ملګرو ته خپلو دوستانو ته رنګونه کول بل اگزامپل I remember it so well ما ته ډېر ښه رایاد دي when he used to come home late his father used to scold him کله چې به هغه ناوخته کور ته راغی د هغه پلار به هغه دګه د څه هغه ته به قارېده هغه له به یې بېعزتي ورکوله سنټنس څنګه دی I remember it so well when he used to come home late his father used to scold him د هغه پلار به هغه دګه د څه اوس سکالډ څه ته ویلی کېږي سکالډ ویلی کېږي دګلو د سلو ته لکه څنګه فار ایگزامپل تاسو کور ته ناوخته راشئ یا ستاسو ماشوم کور ته ناوخته راشي او هغه ته تاسو ووایئ چې ته اخر دا دومره ټایم چېرته وې ته کوم ځای کې ناست وې ته ولې ناوخته رالې داسې خبرې چې ورته وکړئ تاسو ورته کار شئ نو دې ته په انګلیش لینګویج کې ویلی کېږي سکالډ خو ګرانو کتونکو صرف دا یو دوه اگزامپلز نه چې هغې به د خپلو ملګرو سره رابطې کولې خپلو ملګرو سره به یې خبرې کولې یا هغه ته به پلار کارېده کله چې ناوخته راشي نه کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې داسې وایئ چې ما ته ډېر ښه رایاد دي نو بالکل تاسو دا استعمالولی شئ I remember it so well I remember it so well څه مطلب دی ما ته ډېر ښه رایاد دي لکه فار ایگزامپل I remember it so well ما ته ډېر ښه رایاد دي once we were going to بازار مونږ بازار ته روانو I saw a dog ما یو سپی وکتو ما یو سپی ولیده نو کله چې هم تاسو په خپلو خبرو کې وایئ ما ته ډېر ښه رایاد دي نو بالکل تاسو ویلی شئ I remember it so well ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي اوس راځئ چې په دویم نمبر باندې یو بل ایډمیډک ایکسپریجن زده کړو لکه څنګه چې مونږ په پښتو کې وایو زما نمبر به کله وي فار ایگزامپل تاسو په یو قطار کې ولاړ یې تاسو د یو خبرې د یو څیز انتظار کوئ او تاسو وایئ زما نمبر به کله وي د دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي when it would be my turn د when it would be my turn مطلب دا دی چې زما نمبر به کله وي فار ایگزامپل تاسو په یو قطار کې ولاړ یئ او تاسو ډیر زیات ستړي شوي یئ نو بالکل تاسو ویلی شئ when it would be my turn because I got very tired زما نمبر به کله وي ځکه چې ډېر زیات زه ستړی شوی یم تاسو بالکل ویلی شئ when it would be my turn because I have to go to college زما نمبر به کله وي ځکه چې زه به کالج ته ځم د کالج په ځای باندې تاسو سکول یونیورسټي انسټیټیوټ هاسپټل ګراوند بلها څومره چې نیمز آف places تاسو هغه استعمالولی شئ when it would be my turn زما نمبر به کله وي because I have to go to hospital ځکه چې زه به
هسپتال ته ځم، مال هسپتال ته تللی. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې هم پوه شوي. او اوس راځئ چې په دریم نمبر باندې یو بل ارومیرک ایکسپریشن هم زده کړو. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اکثر موږ په پښتو کې یو کس ته وایو، یو چا ته وایو. موږ وایو زما سره واده وکړه چې ته به هیڅ چا ته هم دا خبره نه کوې. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي promise me you wouldn't tell anyone. او د promise me you wouldn't tell anyone مطلب دا دی چې زما سره واده وکړه چې ته به بالکل چاته نه وې. فار ایگزامپل که چېرته تاسو په خپلو خبرو کې په خپلو جملو کې دا خبره کول غواړئ چې زما سره واده وکړه چې ته به بالکل چاته نه وې. لکه فار ایگزامپل یو سنټنس دی هغه داسې دی زه به تا ته ووایم، یعنې زه به تا ته د دې راز په باره کې ووایم خو زما سره واده وکړه چې ته به چاته نه وې. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي I will tell you. I will tell you څه مطلب دی زه به تا ته ووایم but promise me you wouldn't tell anyone. او د دې څه مطلب دی چې زه به تا ته ووایم خو ته زما سره واده وکړه چې ته به چاته نه وې. او پوره سنټنس دا شو I will tell you but promise me you wouldn't tell anyone. زه به تا ته ووایم خو زما سره واده وکړه چې ته به چاته نه وې. بل اگزامپل I will go there. زه به هلته لاړ شم but promise me you wouldn't tell anyone. خو لیکن زما سره واده وکړه چې ته به چاته نه وې. I will go there but promise me you wouldn't tell anyone. زه به هلته لاړ شم خو زما سره واده وکړه چې ته به چاته نه وې. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. So dear viewers let's learn about idiomatic expression number 4th. او اوس راځئ چې په 4م نمبر باندې زده کړو لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو دا زما غلطي وه. یو خبره ورانه شي، یو کار وران شي، یو ځای کې څه فالټ راشي او موږ وایو دا زما غلطي وه. نو دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي it was my fault. it was my fault څه مطلب دی همدا زما غلطي وه. لکه فار ایگزامپل زه ووایم چې دا زما غلطي وه چې ما هغې ته د دې راز په باره کې وویل. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي it was my fault. دا زما غلطي وه that I told her چې ما هغې ته وویل. پوره سنټنس دا شو it was my fault that I told her. دا زما غلطي وه چې ما هغې ته وویل. بل اگزامپل it was their fault. دا د هغو غلطي وه that they believe on her. دا د هغې غلطي وه چې هغې په هغه جینۍ باندې په هغې باندې اعتبار وکړو، په هغې باندې یقین وکړو. پوره سنټنس داسې دی it was their fault that they believe on her. یعنې دا د هغو غلطي وه چې هغې په هغې باندې اعتبار وکړو. ګران کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې ارومیرک ایکسپریشن نمبر 5 هم زده کړو. یعنې په 5م نمبر چې کومه سنټنس دی، په 5م نمبر چې کومه جمله ده، په 5م نمبر چې کومه ایډیم دی ارومیرک ایکسپریشن دی. اوس راځئ چې د هغې په باره کې هم زده کړو. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو په الله مې دی قسم وي. موږ کله د یو خبرې د یو کار په باره کې وایو موږ وایو په الله مې دی قسم وي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي by God. د by God څه مطلب دی؟ د by God مطلب دا دی په الله مې دی قسم وي. فار ایگزامپل by God I will overcome to you. د دې څه مطلب دی؟ by God I will overcome to you مطلب دا دی په الله مې دی قسم وي زه به تاسو ته یا تا ته شکست درکو. فار ایگزامپل تاسو چاته داسې خبره کوئ، تاسو چاته داسې سنټنس استعمالوئ نو بالکل تاسو ویلی شئ by God I will overcome to you. او مطلب دا دی په الله مې دی قسم وي زه به تا ته شکست درکو. بل ایگزامپل by God I will fulfill my promise. څه مطلب دی by God I will fulfill my promise مطلب دا دی په الله مې دی قسم وي زه به خپله وعده خپل لوز پوره کوم. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ارومیرک ایکسپریشن نمبر 5 باندې هم پوه شوي. اوس راځئ چې په 6 نمبر باندې زده کړو. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو که الله وغواړي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي if God will. او د if God will مطلب دا دی که الله وغواړي. فار ایگزامپل که زه ووایم چې په راروان اگزام کې په راروان امتحان کې به زه ډېرې ښې نمبرې اخلم که الله وغواړي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي if God will I will get a good marks in this upcoming exam. I will get a good marks in this upcoming exam مطلب دا دی چې زه به ډېرې ښې نمبرې اخلم په دې راروان اگزام کې. if God will که الله وغواړي. سنټنس داسې دی if God will I will get a good marks
in this upcoming exam. زه به ډېرې ښې نمبر اخلم په دې را روان اگزام کې که الله وغواړي، یا کله موږ وایو انشاءالله. upcoming exam ویل کېږي را روان امتحان ته، او کومه چې تیر شوی اگزام وي، کومه چې تیر شوی امتحان وي، نو هغې ته ویل کېږي previous exam. کومه چې را روان اگزام وي هغې ته ویل کېږي upcoming exam. بل example, if God will I will go to America. که الله وغواړي زه به امریکا ته ځم، یا انشاءالله زه به امریکا ته ځم. if God will که الله وغواړي، یا انشاءالله I will go to امریکا. ګرانو کتونکو یوازې دا دوه سنټنسز نه چې زه به امریکا ته ځم که الله وغواړي، یا زه به ډېرې ښې نمبرې په را روان اگزام کې اخلم که الله وغواړي. نه، چېرته چې هم تاسو په خپلو خبرو کې وایئ که الله وغواړي، د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي if God will. یعنی تاسو په دې کې بلها سنټنسز استعمالولی شئ. I will go to اسلام آباد، زه به اسلام آباد ته ځم if God will که الله وغواړي. we will win the match if God will، موږ به میچ ګټو که الله وغواړي. داسې بلها اگزامپل. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ریومیریک ایکسپریشن نمبر 6 باندې هم پوه شئ. او اوس راځئ چې په 1 نمبر باندې زده کړو. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو الله دې نه کړي، نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي God forbid. د God forbid څه مطلب دی؟ د God forbid مطلب دا دی الله دې نه کړي. فار ایگزامپل په سوسایټي کې، په معاشره کې ستاسو ملګری یو کس وي او هغه ډېر زیات دروغ وایي، ډېر زیات دروغجن وي، او تاسو هغه ته ووایئ چې که ته همیشه دروغ وایې نو الله دې نه کړي، خو پولیس به تا اریسټ کړي، پولیس به تا ګرفتار کړي. نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي if you always tell a lie God forbid but police will arrest you. څه مطلب دی؟ مطلب دا دی که ته همیشه دپاره دروغ وایې نو پولیس به بیا تا گرفتار کی. if you always tell a lie God forbid but police will arrest you. بل example, if they don't ride motorcycle cautiously God forbid but they will meet with an accident. څه مطلب دی؟ if they don't ride motorcycle cautiously مطلب دا دی که دیو په احتیاط سره په دهان سره موټرسایکل نه چلای God forbid الله دې نه کړي but they will meet with an accident، نو دیو به د یو اکسیډنټ سره، دیو به د یو حادثې سره مخامخ شي. سنټنس داسې دی if they don't ride motorcycle cautiously they will meet with an accident. او مطلب دا دی که دیو په احتیاط سره په دهان سره موټرسایکل نه چلای نو دیو به د یو حادثې سره، د یو اکسیډنټ سره مخامخ شي. د cautiously مطلب دا دی په احتیاط سره، په خبردارۍ سره، په دهان سره، په هوښیارۍ سره. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به پوه شوي یئ. او اوس راځئ چې د ایرومیریک ایکسپریشن نمبر 8 په باره کې هم زده کړو، یعنی 8 نمبر ایرومیریک ایکسپریشن هم زده کړو. او هغه داسې دی لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو که منې ومنه او که نه منې مه منه. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي believe or not. او د believe it or not مطلب دا دی که منې ومنه او که نه منې مه منه. فار ایگزامپل که زه ووایم چې په روانه میاشت کې به زه امریکا ته ځم، که منې ومنه او که نه منې مه منه. دې دپاره په انګلیش کې استعمالیږي believe or not. I will go to America in next month. مطلب دا دی که منې ومنه او که نه منې مه منه، زه به په روانه میاشت کې امریکا ته ځم. بل ایگزامپل believe or not they are poised. believe or not they are poised مطلب دا دی که منې ومنه او که نه منې مه منه، خو هغوی ډېر زیات تقوادار دي، هغوی ډېر زیات متقیان دي، ډېر زیات دیندار دي. poised ویلی کېږي متقي ته، دینداره ته، پرهیزګار ته. او سنټنس دا شو believe or not but they are very poised. مطلب دا دی که منې ومنه او که نه منې مه منه، خو هغوی ډېر زیات تقوادار دي، ډېر زیات دیندار دي. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به په ایرومیریک ایکسپریشن نمبر 8 باندې هم پوه شوي. او اوس راځئ چې د سیکنډ لاس ایرومیریک ایکسپریشن په باره کې هم زده کړو. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو کله یو څوک ډېر زیات غمجن وي، ډېر زیات پریشان وي، او هغه ته موږ وایو حوصله وکړه، هر څه به ټیک شي. د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي keep courage everything will be fine. د keep courage
एवरीथिंग विल बी फाइन मतलब دا دی چې حوصله وکړه هر څه به ټیک شي. فار ایگزامپل یو څوک په ګوټ کې سیټ ته ناست دی، ډېر زیات ژاړي، ډېر زیات پریشان دی، ډېر زیات خفه دی، چېرته قرضدارو راګیر کړی دی یا نوره څه مسله ده ورته او ډېر زیات پریشان دی او هغه ته موږ وایو چې ژاړه مه، حوصله وکړه، هر څه به ټیک شي. دې دپاره په انګلیش کې استعمالېږي ډونټ cry, keep courage, everything will be fine. The don't cry, keep courage, everything will be fine مطلب دا دی چې حوصله وکړه، ژاړه مه، هر څه به ټیک شي. خدا یوازې تاسو د دې یو اګزامپل لپاره نشي استعمالولی. هر کله چې تاسو چاته وایئ چې حوصله وکړه، هر څه به ټیک شي، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالېږي keep courage, everything will be fine. So okay guys, let's learn about the idiomatic expression number 10. I mean last idiomatic expression. ګرانو کتونکو اوس راځئ چې د اخري idiomatic expression په باره کې هم زده کړو، یعنې کومه لسم نمبر چې دی. لکه څنګه چې موږ په پښتو کې وایو دا پلانکی ستا څه دی، نو دې لپاره په انګلیش کې استعمالېږي who is he to you. د who is he to you مطلب دا دی چې دا پلانکی کس، دا پلانکی سړی ستا څه دی، یعنې دا ستا په رشته کې څه کېږي، ماما دی دی، تره دی دی، پلار دی، ورور دی دی، که څه دی دی. خو که چېرته دا د یو جینۍ په باره کې وي نو بیا who is she to you. د who is she to you مطلب دا دی چې دا پلانکی جینۍ، دا پلانکی ښځه دا ستا څه ده. او ګرانو کتونکو زه امید لرم چې تاسو به د نننۍ ویډیو نه ډېره زیاته زده کړه کړې وي، ستاسو انګلیش په لږ نه او ډېر زیات امپروف شوی وي. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو په انګلیش کې په یو ټاپک کې کنفیوز یې، یعنې تاسو په پارټس اف سپیچ باندې نه پوهېږئ، ماډل وربس باندې نه پوهېږئ، ایکټیو وایس، پیسیو وایس باندې نه پوهېږئ او دغسې په 12 ټینسز کې یا داسې د انګلیش سره نور ریلیټډ کومه ټاپکس چې دي په هغې باندې نه پوهېږئ نو بلکل تاسو یو کمنټ کولی شئ او ستاسو د کمنټ ریپلای به موږ ډېره زر درکوو، یعنې ستاسو د کنفیوژن به موږ ډېر زر ختمو. او که چېرته تاسو A to Z یعنې د الف نه واله تر یې پورې انګلیش په پښتو کې زده کول غواړئ او تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو هم په دې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره ډېره مننه. د نیکسټ ویډیو پورې په الله سپارم. د لوی الله په امان. ګډ بای.